سلامونه او نیکی هیلې نوی درس ته ښه راغلاست. نن به موږ یو څو ورډز به زده کړو چې کنورسیشن کې ډېر اړتیا ورته لرو. What, where, why, when او which. What یعنی څه، where یعنی چیرته، why ولې، when کله، which کوم. نو دا یو هغه وردونه دي چې تاسو ورته سوالیه هم ویلی شئ چې یو سړی نه یو پوښتنه کوي، تپوس کوي، نو دا پنځه واړه ډېر مهم ارزښت لري چې هغه د واټ یعنې څه، ویر یعنې چیرته، وای ولې، وین کله، ویچ کوم. نو موږ به یو دانه هر یو کې مثال درته اوس وښایو. What یا څه. What are you doing? ته څه کوې. ته څه کوې یا what are you doing. doing کوې، څه what ته you یا are you چې دی ته. نو what are you doing ته څه کوې. دوهم where چیرته. where are you going. where are you going ته چیرته روان یې. دواړه یو شی راځي، ته چیرته ځې یا ته چیرته روان یې. where are you going. نو چیرته مثال دلته د where چیرته. دریم به why یعنی ولې. ولې کې به اوس مثال ورکړو. why are you sleeping. ته ولې ملاست یې یا ولې خوب کوې. why are you sleeping ته ولې ملاست یې. why یعنی ولې. دا هم د why مثال. دا د لپاره when
یعنی کله. When is he coming? هغه کله راځي. When is he coming? هغه کله راځي. هغه he کله when coming راځي. Which یعنی کوم. Which language is this? Which language is this? دا کوم ژبه ده. Which language is this? دا کوم ژبه ده. نو دا هم د 15 واړو موږ مثالونه په سنټنس کې استعمال کړه چې تاسو پوه شئ چې دا 15 واړه سوالونه څنګه استعمالیږي او تاسو 100% اطمینان وکړه چې دا what, where, why, when, which دا ټول سوالیه دي. دا چې کله راځي پوه شئ چې سوال لپاره راغله یعنی دینه سوال پوښتنه کې دا شیان راځي. دا هغه سنټنس کې راځي چې هغې کې سوال وي. نو انشاءالله آینده درس کې به مونږ ګرامر به ووایو.